پیغمبر علیہ السلام چې د احد د غزا نه کله واپسی کې راتلو چې وکته په یو لار کې یو ښکلی او یو مالدار صحابي پروت دی، خشته خشته ویښتې دي او ټول تار په تار په مخ پراته دي او دا مبارک شهید شوی دی، نامه حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وا، دا ډیر خشته صحابیو. سرور کونین مبارک چې مدی مصعب بن عمیر صحابی تو قتلو، دا مبارک پسترگو مبارکو کی اخ کی راغی لا سنے پور تک مصعب بن عمیر سے اب تا دعا کوي ورتوی مصعب بن عمیر سے بان قسم دے تو خما پا مکی معظمی کی لیدلے بھی ستان بخشت جامی چانا چولی ستان خشت خشت ویخت دی چامنو ومصعب بن عمیر تو خود دیر خشت حسن مالک وی نن دی سنگا غخکولی ویختان او غخکولی جامی دی سنگا پخورو کی لت پت پرتی دی او مصعب بن عمیر تید دعا دا پار لاسون پورتکو دعائی ورتو کا صحابہ کرامو تب جواب کی وائی اے صحابہ کرام وورئی دا مصعب بن عمیر سے قبر لرا گئی زما دی قسم پا حق خدے باندی ویان چھ زما روح مبارک پا قبضہ کی دیں سوک چھ دا مصعب سے قبر لرا دیان او تر قیامت پوری دد پا قبر باندی سلام چئی نو قسم دے چی دا بور لد سلام جواب ورکوی دا بور لد سلام جواب آواز رانگے دی سلام جواب یردا دی سلام جواب مڑور کئی که جوندی ور کئی جوندی ور کئی پتہ اولگی دا چه شہداء پخپلو قبرونو کی جوندی دی اولیاء پخپلو قبرونو کی جوندی دی او قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے پسلورمی سپارے کی دا دی آیات کریمہ لاندی لکی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، پیغمبر مبارک میں فرمائی چه د شهدا و روحونا د عرش تلان دی خدای ورل جنتی قندیلون تیار کړی دی د ماخام پټیم کې د هغه قندیلونو نه راکوزیږي پخپلو وجودونو کې ورننوزي او بیا چې د سحر ټیم شي نو د بدنونو نوزي هغه قندیلونو ته ورځي او په هغه کې د الله حمد و ثنا بیانې سبحان الله. نن می کتاب کتو وی دی شهدا و روحونو نا اللہ تپوس کئی چه اے بندگانو سمو پکار دی صدر تلگی وی دی ورطوی خدایا منگا چه سغختل اغطول ارسد را کری دی رب ذوالجلال جل جلالہ ورتبیاوی اے زما بندگانو کستم ضرورت وینو ما توائی چی آغا ضرورت ما پورا کرما وی دا بندگانان دا شہیدان روحن ورتوائی خدایا که زمون ضرورت پورا کینو یو ضرورت مدا دے چه منگ زمون دا روحن بیا وجودون نولیگا او وجودون مبیا دنیا تولیگا چستا پلارکی بیا شہیدان شو خدایا چه زمونگ خبر منی او ضرورت مو پورا کے
نو الله دنیا ته مو اولیگا او خداوند کریم بیا د شهادت مرګ راک د سمرګ راک دا یاد ساتئ ورونو پیغمبر علیہ السلام مبارک تاسو ته یو خبره کوم د شهید ډیره اوچته مرتبه ده د شهید ډیره اوچته درجه ده خو چې الله لورځي نو د پردي مال نه ګوره پاک ورشي د پردي مال نه आवाज رانغی دا سینا چستا پغاړه باندې پردې مال پروتي نو کته شهیدم شنو ګوره تب بیا ریساری د شهید په باره کې راضي وای چې کله شهید وړاندې شي او په د باندې د چا حق وي نو هغه د حق خاوند او مالک بر وړاندې شي الله به ورته وایي چې بنده ستا په د شهید باندې 1 روپۍ دا یا 2 روپۍ دي په مسله پوه شو دا ورته معاف کې و چې نه خدایا ما ته دنیا کې د پیسو ضرورت او د مال نه راکولی نو الله به ورته په جنت کې یو عظیم الشان بنگله اوخی سبحان الله وای چې د دې 2 روپو په بدله کې دغه بنگله در کوم خو که زما د شهید بنده ته بخنه کې دا پیسې ورته بخي دا چې هغه بنگلې ته وګوري بیواره به د خولې نوځي چې خدای بخلې مې دې خدا دا بنگله مال راک سراکا یو حدیث شریف میں بیگا کہتے جی پیغمبر علیہ السلام مبارک لا حضرت رفاع بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یو غلام ورک سی ورک چھے غلام ورک قربان دا بستا خدمت کی سرور کونین مبارک چکل دوخ د خیبر په طرف باندې روانیږي دا غلام دا خادم میں جناب رسول اللہ سر روان دیں پیغمبر علیہ السلام مبارک چکل کمزے کی کینی نو داور تخپل صادر چین چه پاسی نو بیاسا در را غنڈی دا غلام نام مدعم دا خوچ کل حضور پا اوخ سوریگی داورتا اوخ چوکوی چه جناب رسول اللہ پا اوخ باندی سور شی دا اوخ دزین پاسی بیا دا اوخ مہارونی سی مخ کی روانوی ناگہان پا سفر کی اوغ شیرا غوداو لگی دو دا حضور دا غلام وفات شو دا جنگ نوا پسی کرات لل پیغمبر علیہ السلام مبارک را روان دے صحابہ کرام یوزے کی دیر شول جناب رسول اللہ تب صحابہ کرام وی قربان شہید دیں قربان جنتی دے ډیر ښکلی انسانو سرور کونین چې مې د سحر منځ را پاسېدو صحابه کرامو ته وی ګلونو ما خو بیګا خپل غلام خوب کې لیدلی و قسم دې د اور صادر د ځان نه تاو کړی و د اور صادر د ځان نه تاو کړی و وګورئ چرته په دې سامان کې د مال غنیمت صادر پروت نوی چرته د مال غنیمت نور سرا صادر پاتې شوی نوی چې د هغه پندونه کولاو کل رښتیا ور سره یو صادر پروت سور سره پروت یو صحابی را پاسی د قربان یا رسول الله ما ته ویلو چې دا صادر د ما ډیر خوښ دی زب پیغمبر علیہ السلام تویم چې دا مال راکی خو قربان دی مانه ایر بل ویل ما ته ویلو مبارک او فرمایل نه
دې کې د ټولو صحابه کرامو او د ټولو غازیانو پکې برخه ده. روړی په مال غنیمت کې شامل کړي، په بیت المال کې شامل کړي چې ټولو ته حقونه ورسي. الله دې مونږ او تاسو دې پردي مال نه وساتي. امين وای. پردي مال دا ګوره منځونه تبا کوي. څه تبا کوي؟ یو روپۍ چې د چا نه وخوړه، یو روپۍ چې د پردی مال نه وخوړه، د حرام وخوړه، د قیامت په ورځ به د هغه یوې روپۍ په بدلې کې 500 قبول شوي منځونه درنه اخلي. 900 قبول شوي. څومره جی؟ 900 قبول شوي منځونه به درنه اخلي. الله دې زمونږ او ستاسې دا منځونه د بل چا د پاره او نه ګرځي. امین وایه. خدای دې زمونږ په حق له زمونږ دا منځونه قبول او منظور وګرځي. یعنی داسې نه خدای دې نه کي ولې مونږ دا منځونه یا دا نفلونه یا دا حجونه چې کړي دي نو دا په 100 روپۍ به خرابو، په 100 روپۍ به دا خرابو. المرء یقیس علی نفسه. سړی چې څنګه وي داسې ورته نور خلک هم ښکاري. تاسې پوه شئ؟ دینداره سړي ته ټول خلک دینداره ښکاري او بې خونده سړي ته ټول خلک بې خونده ښکاري. خدای دې نه کي الله دې مونږ او تاسې د حرامو نه په خوف کې وساتي. اللهم امين. ویخه خو فریدا چې خدای مو دې ته نه خوف کې په امان کې. امين وای. امين. دایا ساتیرونو الله لچ ورزئی کوشش کوي چې ګوره پاک گردن ورشي. الله لچ ورزئی ګوره داسې حالت کې ورشي چې د چا حق در باندې نه وي.